شینواري سپیکس نه پی اس ال 2026 کې به دوه نور ټیمونه حیدرآباد سیالکوټ راځي او ټوټل ټیمونه به اته شي. مطلب سیالکوټ ټیم په 6.5 میلیون او د بل حیدرآباد په 5.2 میلیون ډالر دا د کال د فرانچایز فی شو. هغه بعضی خلکو ته ومنګي چې د افغانستان پریمیر لیګ کې ټیم خلونو بایځه کې او څه ژورنالیستان خپل کې لګیو چې ولا څنګه به یې خلی دا خو چې عزیزي و نه خلی خدای دې غرق نه کا چرته عزیزي ته ګوره او چرته افغانستان پریمیر لیګ د څه خو نه دی چې هر یو صرف عزیزي به د ټول ټیمونه اخلي وروره چې د پاکستان سپر لیګ 11 ایډیشن دی او نوې ټیم پکې پشپګ میلیون ډالر خرڅيږي. د پېښور زلمی 1.7 میلیون دی، د کوټا 1.2 میلیون فرانچایز فیس دی د کال. نو چې کوم لیګ ته نوې بیرته دویم ځل دغه دویم ایډیشن لانچ کړي او هغه د څومره کال وروسته چې هغه په فکسینګ او دغه د وجه بند شوی وو د هغې ټیمونه به داسې ګران نه خرڅېږي. نو هغه اخیستل ګران کار نه دی. ډېر د افغانستان دغه تجاران خو هغه کس صرف تجار نه هغه کسان باید واخلي چې کرکټ کې هغه فکسینګ والا خلک نه چې ایماندار خلک چې زمونږ لیګ په فکسینګ کې انوالو نشي چې مسلې مونږ ته جوړې نشي. نو ځکه همیشه خلک کوشش کوي چې په صاف او شفاف بزنسمنانو باندې د سپورتس ټیمونه خرڅ کړي. زه تاسو ته یقین در کوم دا کوم چې 6.5 میلیون 5.2 ویلي د خالی خودلی دي. پاکستان خو هم د سیدای د خودلی دي مګر ان ریالټي دا پیسې چې دا به لاهور کلندر او دی شینو سره میچ کیږي دا به ورسره دا شینه مګر بیا هم د پاکستان د پاره د دوی د کرکټ ګرو کیږي زیات دغه کیږي ورسره ټیمونه زیات شو. نور لوبغاړو ته کې موقع ورزي، ځوانانو ته کې موقع ورزي، انټرنیشنل نور لوبغاړي برازي د دوی خپل کوم ځوانان چې دي ینګستر هغه فاست بالران فیس کوي همداسې به بیټسمنان چې د دوی بالران خټاپ بیټسمنانو ته دغه کوي بالینګ کوي. مطلب ستا کرکټ ورسره پرمختګ کوي. همداسې د افغانستان پریمیر لیګ دغه هغې سره به زمونږ کرکټ پرمختګ کوي. نو د پاکستان په دې باندې ضرورت نشته چې موږ او تاسو ور باندې اسې چټي بې ځای دغه شروع کو نفرت نه. پاکستان ته د خپل لیګ مبارک شي. پاکستان د پاکستانیانو وطن دی وروره دا غوي ګټه ده زمونږ د افغانستان ګټه زمونږ ګټه ده. اوس راځو د افغانستان پلیران. اوس ګوره اول خو افغانستان کرکټ بورډ ته ما تیر ظلم وي بعضې خلک جذباتي فیصله چې ولا نه موږ نه غواړو بس سره پاکستان سره کرکټ نه غواړو. چې نه غواړي کرکټ نو بیا پاکستان سره پاکستان سپر لیګ ته به لوبغاړي نه لیږي وروره. ملي ټیم چې کله لوبه کوي هغه د افغانستان ریپرزنټیشن یې هغې کې ټول لوبغاړي هغه پریکټیس کېده او نړیوال جام دپاره کېده چې هغه دې ونه کړو سپر لیګ او دا دغه چې دي لیګونه دا وروره شخصي د لوبغاړو جب ته پیسې او کرکټ بورډ ته شاید 10% یار څونه ورکړي نو وروره چې هلته دې ونه لیږل و سپر لیګ ته به د پاکستان د افغان لوبغاړو ضرورت نشته. بس آی پی ایل کوي که بل دنیا کې لیګ کوي که هر څه کوي او که نه د دې نه راوځي د پیټریوټیزم دغه نه. اوس ګوره په تجارت کې په سرحداتو کې هر چا خپل کار دی. سرحدات وزیر راځي هغې باندې خبرې کوي، د دفاع وزیر راځي په دفاعي چارو خبرې کوي، بل کس په بل. د کرکټ لوبه چې دا د خپل کرکټ د افغانستان د کرکټ ګټې ته په کتو سره کول پکار دي. کرکټ دغه سره تورخم سره غلام خان سره سپین بولدک سره دې سره مدغه تړي هغه بیل کار دی، د کرکټ کار بیل کار دی. اوس کرکټ کې که زمونږ کوم وفي الله ترخیل یا کوم بعضې لوبغاړي مثلا دغه دی چې کوم په آی پی ایل کې نه یا اویلیبل ایون چې ځوانان په پی اس ایل کې واخیستل شي او پی اس ایل کې هغه ګروت وکړي ښه شي. خو د افغانستان د کرکټ لپاره ښه شوه. لوبغاړو ته هم پیسې لاړې ستا افغان ته خو چې نه مه کوه. اوس به بعضې هغه کسان راپاسېږي چې په اروپا کې کلارې وروره سوسیال یا په امریکا کې دلته د مفتو مال وهي او خپل بچی پارکی وباسي او دا بانډاري شروع کړي خو چې نه په نور باندې نه کو. نو وروره کار ستاسې دی. شینواري سپیکس ته نه ګوره پیسې تینې راځي او نه تاوان خو زه درته خپل نظر په هر ځای کې در کومه. ځکه یم که داسې نه افغانستان پریمیر لیګ باندې چې دوی کومې خبرې کړي دي خدای دې وکړي چې په دې باندې ښه صحیح کار شروع شي او دا داسې کار شروع شي چې صرف دویم ایډیشن ونه شي چې همدې نفسې پرمختګ وکړي. لکه پاکستان سپر لیګ چې 8 ټیمونه شو همداسې به زموږ ټیمونه هم زیاتېږي. وخت سره هر لیګ زما یقین دی د افغانستان پریمیر لیګ چې په دغه کې وشي دوبۍ همدغه ځینو کې ځکه هلته زموږ پښتانه ډېر دي که هغه نه سعودي عربیا ته
التم پښتانه ډیر سعودي عربیا کې کیږي او خلک ګوري نو چې هغه طرف ته شفت شو دغه دوه زینه چې دي ډیر بهترین زینه دي ورته خو افغانستان پریمیر لیګ هم باید وشي چې زمونږ او ستاسو کرکټ ورسره پرمختګ وکړي زمونږ ډیرو لوبغاړو ته پکې موقع په لاس ورشي او موږ سیالانو سره باید سیال شو دوزی نه ولو نه په دوزو باندې نه پر امپراتور چې تاسو ور خپل د ولګي مری او نفرت کوي خدای دې غرق نه کا دا شینه پرې دا اول ځان مخکې ورسوه نو زما په نظر باندې همیشه ځان مخکې رسول پکار دي خو یس د افغانستان بینیفټ د افغانستان ګټې ته موږ اول ګورو لکه تجارت ته زه په دې باندې بالکل د یقین لرم چې زموږ د اوسنۍ چې کوم حکومت ته سی کار کوي سی خبره کوي چې تو اسما سره تجارت کوي دنیا کې اصول هم د سری کزما استا پولیټیکل ډیفرنسز راځي جنجال راځي تجارت به سټاپ نشي په خواره سه تاسو دنیا تاریخ راواخلي تجارت چرتم نه سټاپ کېده هر څونه بچي جنگونه مو تجارت دغه ته په پچا باغی هم لیم نه کولې نو دغه چې اوس پاکستان کومه سلسله کوله چې معمولی ټس راغی بس وروره تورخم بند کو تجارت سټاپ کا زما چې کله فروټ او زما چې کله وخت راځي تر باندې دروازه بند کا زما دغه مو پرې مگر ستاره پرېدم د سینا فیر شیر ډیل به دی خو هغه تجارت ته کرکټ هم باید کرکټ ته ګټه ته کتو سره زمونږ د خپل لوبغاړو زمونږ د افغانستان ګټه ته په کتو سره باید کرکټ وشي جذباتي دغه نه هر څه نو د خاطر پوي خلکو ته ضرورت په کرکټ بورډ کې دا چې کوم دی خپل مثلا ځان سره پوي خلک را انټر کوي افغانستان کې شته بل ځای کې شته او د افغانستان کرکټ د پرمختګ د لپاره کار وکړي وسم بعض ټیم خلک وي شینواره صاحب دا یو موضوع صرف نه و چې مثلا صرف پی ایس ایل موضوع دا د پی ایس ایل کې افغانستان لوبغاړي شامل دي او د افغانستان پریمیر لیګ نو دا بعض موضوع چې همداسي او د شینواری سپیکس خبرې چې ور دا ټایم کات کې نه دي دا زما د خپل خوخي خبرې دي ور چې کله می خوخي کومه نه چانه روپۍ غواړم نه درنه کتون کې تیمه چې ته خامخا یا شیر کا یا لایک کرورا کای په دوه سترګو الله جزا خیر کوي برو هیڅ ضرورت نشته مونږ آزاد میډیا یو وروره بس پوښوي او د افغانستان د کرکټ پرمختګ او بهتري غواړو دټس اټ مونږ د کرکټ ډیر سخت مینوالو نخ دا مینه نه ختمېدونکې دا چې شپېتو ته ورسېږو روانه به ان شاء الله زه خدای پابان